السلام علیکم پښتنو. داسې یو موضوع حواله سره خبرې کوم چې هغې سره زما څه کار نشته، زما د ملک حواله سره نه ده، زما د خلکو حواله سره نه ده، زما د ذات حواله سره نه ده. موضوع د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ او د کلاریانو حواله سره ده. ما له پې خبرې نه دي کول پکار، ځکه زما خپله نه خوښېږي چې زما ذات یا زما ملک یا زما خلکو پسې خلک خبرې کوي چې زما ملک سره تعلق نه. خو په دې باندې ځکه خبرې کوم چې دا ټوله موضوع چې کومه یا څومره چې دا هر څه روان دي په دې کې زه هم په دې کې زه شامل یم، دا هر څه ما لیدلي کتلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ چې کوم دی کوم دا افیشل پیج باندې یو رپورټ شیر کړی دی، په هغې کې ویلي چې شهزاد محمدي چې کوم دی هغه انفټ دی او د ورلډ کپ نه بهر کړی دی، او د وخت کې شهزاد چې کوم دی د وکټ کیپر د افغانستان هغه کابل ته رسېدلی، میډیا سره خبرې هم کړي دی، ویلي دي چې هغه انفټ نه دی، هغه هر څه دی، هغه نورو ستونزې دي. هغې باندې زه خبره نه کوم، زه په دې باندې خبره کوم د شهزاد فټنس حوالې سره. دې چې کله ورلډ کپ نه راغله لومبی میچ د پاکستان سره وارم اپ میچ و، شهزاد چې کوم دی 15 شپږ چوکۍ ووالی، هغې نه پس هغه انجرډ شو او دا رغه نه بهر ووته، دا ګراونډ یې پرېښود، دننه لاړه. دا په کرکټ کې کوم خلک چې کرکټ فالو کوي، کوم خلک چې کرکټ کوي د ډېر وخت نه، هغې ته پته ده چې شارټ انجري چې کوم دی راتلی شي، په بال لګېدی شي، ګوټنه اړېدی شي، لاس اړېدی شي، پای باندې یا سپرې وشي، په هغه شیزونو باندې نه حل کېږي خبره، نو بیا سړی ګراونډ پرېږدي لاړ شي، بل کلاړي راشي، هغه لوبه جاري ساري داسې. او که نه داسې نور خبرې نو هغه زه د هغې جواب نشم درکولی ته. دغه د شهزاد مسله وه، د هغې نه پس چې په سبا له ما ته شهزاد کال وکړو، شهزاد سره زه خپله لاړم ډاکټر له، سهار وختي مې بوت و، د ټیم ډاکټر را سره و، ایم آر آی سکین هم مله وکړو. په سټرډې باندې مونږ چې هر څه بند دي، سنډې باندې په هغه ورځ مونږ ارینجمنټ وکړو، صرف په دې وجه باندې چې دا یو خواهش د هر کلاړي چې ورلډ کپ وکړي او هغه خواهش او ارمان د ده پوره شي. د ایم آر آی سکین وشو، هغه ایم آر آی رپورټ چې کوم دی تاسو غوښتی شئ د خپل خلکو نه، خپل میډیا نه تاسو غوښتی شئ، خپل کرکټ بورډ نه. ایم آر آی نه پس مونږ لاړ ډاکټر له، ډاکټر د ایم آر آی کو ته په دې رغه کې چې کوم دی کونډۍ کې معمولي شان اوبه وې، اوبې ته وله وباسلې او معمولي چې کوم هغه خوږ و هغې کې وله انجکشن و، او ډاکټر ورته وویل چې صرف 2 ورځې ارام وکړه، د 2 ورځې ارام نه پس به ته ټیک. هغې نه پس د انګلینډ لوبه کې ارام وکړو او باقي لوبه کې چې کوم دی هغه سریلنکا سره چې نور هغې کې خپله لوبه جاري ساتله. دا تور په شهزاد باندې لګي چې دی انجرډ دی، یا تور کو ته ویلی شي که هر څه ته چې دی انجرډ دی، په دې وجه باندې لوبه نشي کولی. خو د دې خبرې زه خپله ګوایم، تاسو به تصویرانو کې هم کتلي، زه شهزاد سره هسپتال ته تللی یم، زه شهزاد سره کلینیک ته تللی یم، هغه هر څه ما انجرډ نو، معمولي زخم و او 2 ورځې رسټ یې ورته لیکلو. ډاکټر ورته دوايي ورکړه چې هر میچ نه مخکې به دا خورې، ته به بلکل فټ او ته به کرکټ ورلډ کپ کولی شي. او صرف شهزاد نه، داسې د پاکستان په ټیم کې هم کلاړیان شته چې هغې ته هم داسې قسمه مسله وه او هغې هغه دې لګیا دي، خو شهزاد چې کوم دی هغه د ورلډ کپ نه بهر کړی شو. داسې ویل کېږي چې کوم ما ته دننه خلک زه خپله پیژنم یا داسې خلکو د خولې نه ما اورېدلي او ما ته دې خبرو احساس شته، پته شته، لیدلي مې هم دي چې شهزاد په دې خبرو باندې نه، شهزاد په 2 خبرو باندې بهر شوی دی. شهزاد هغه یو خبره داره چې یو خو هغه خپل کپتان سره ولاړ دی، اصغر سره چې کوم هغه که ستاسو خپله مسله پای کې زه څه نشم لري. خو دویمه مسله دا سره چې په شهزاد باندې یو تور لګي او هغه تور دا چې شهزاد د آی اس آی ایجنټ دی په افغانستان کرکټ ټیم کې، دی پاکستانی دی، شهزاد د داسې دی، شهزاد داسې دی. نو دا ډېره زیاته انسان په دې ډېر د افسوس خبره ده چې یو انسان یو کلاړي هغه ستا لپاره 11 کاله لوبه وکړي، په غرمو کې، په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې، په هر قسمه حالات کې، او حتی دې پوج د انسان د پلار جنازه پرته جنازې ته را نشي او هغه کرکټ ستا هلته کرکټ کوي چې ستا د ملک نوم اوچت شي. د ټول نه سوا اوسه پورې مین اف د میچ چې کوم دی که نه هغه شهزاد ګټلی دي. د ټول نه سوا میچ ویننګ رنز چې کوم دي په افغانستان په ټیم کې اوسه پورې شهزاد کړي دي. نو د دې دومره هر څه نه پس هم که تاسو یو انسان ته د آی اس آی ایجنټ وایي، هغه ته پاکستانی وایي، هغه ته یو وایي، هغه ته بل وایي، هغه زه چا شجرې ته نه ځم، هغه تاسو وګورئ خپله چې شهزاد د کوم ځای څه تعلق دی، تاسو خپل کار دی. خو که داسې یو تور لګول په سوشل میډیا باندې یو کس راشي هغه دا خبرې وکړي او بل د هغې د وجې د ټیم نه وباسل، دا ډېر د افسوس خبره ده. او پکار دی چې دا نو شوی. افغانستان کرکټ ټیم چې کوم دی اوس ډېر میچور دی، ډېر مخکې راغلی دی. پکار دی چې اوس دا کرکټ نه دا پالیټکس ختم شي او دا هر څه چې کوم دی تاسو په مخکې لاړ شئ. زموږ نیک خواهشات افغانستان سره چې افغانستان خپل کرکټ ورلډ کپ وکړي، خپل هر څه وکړي او د دې پالیټکس دا پالیټکس چې کوم دی د کرکټ نه ختم کړی شي. نو زه بیا هم د پاکستان نه پس د افغانستان سپورټ خوایم چې افغانستان د ښه پرفارمنسز وکړي. خو که په ټیم کې داسې پالیټکس وي، په ټیم کې داسې قسمه پیک اینډ چوز وي، نو بیا داسې نه کېږي. بیا که ته سینیر کلاړي، تجربه کار کلاړي په یو شو په دې شي باندې وباسې، نو بیا داسې میچونه ګټل ډېر زیات ګران دي. ډېره مننه. السلام علیکم.